یو حدیث مبارک درته وایم چې په دې کې د اکثرو مسلمانانو دپاره دومره سخت الفاظ ذکر دي که نه، قسم په الله دومره سخت منظر نبی علیه السلام بیان کړی چې سړی ویریږي چې دا حدیث مبارک اوري. د سنن ترمیزی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو نه تپوس وکړو، ویل ای صحابه تاسو مفلس پیژنئ چې چاته وایي؟ مفلس. نو صحابه ورته ویل چې د الله پیغمبره من خو مفلس هغه ته ویو چې نه ورسره دینار یو نه ورسره درهم یو څه مال او متاع ورسره نه، یعنی خالی لاسونه والوي او مکمل د خدای تعالی غریبي، من هغه ته مفلس ویو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل مفلس هغه کس ته وایي چې دا به د قیامت په ورځ راشي، منځونه به کړي وي، روجې به نیولي وي او زکاتونه به ورکړي وي. دې ته سوچ وکئ ښه، خو د به چا ته کنزل کړي وي، صحیح شوله، د به ناحق قتل کړی وي، ناحق وینه به توی کړی وي، په چا به تهمت لګولی وي او په چا به ظلم کړی وي، وهل ټکول به کړی وي، په ظلم سره به یو کس والی. صحیح شوله که نه؟ نو څه خلک به راشي د څه نیکۍ به ویسي، څه نیکۍ به راشي یو کس به یوسي او څه نیکۍ به بل کس یوسي، یعنی په ده چې د چا حقونه دي هغه به راځي او هلته خو دینار او درهم او جیداد او بینک او بیلنس کار نه کوي که نه، او حقونه پې د خلکو پاتې دي. نو څه خلک به څه نیکۍ یوسي او څه خلک به څه نیکۍ یوسي، تر دې چې نیکۍ به ختم شي، نیک عملونه به ختم شي، منځونه به هم ختم شي، روجې به هم ختم شي، زکاتونه به هم ختم شي، صدقې او عبادتونه به هم ختم شي. او نبی علیه السلام په دقه حدیث کې فرمایي چې حقدار به اوسم پاتې، حقدار به اوسم پاتې او نیکۍ به ختم شي. نو بیا به د حقدارو ګناه راواغېستلی شي، د ده په سر به کېښوستلی شي او په ګناهونو کې به ډوب جهنم ته ګزار کړلی شي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه والعیاذ بالله ثم وثم. دا څومره خطرناک منظر دی، الله خو دې موږ ته امان راکړي. نبی علیه السلام وفرمیل دا دی حقیقي مفلس، دا دی حقیقي مفلس. تاسو نن په دنیا کې وګورئ چې ناحقه وینه څومره تویوي دا مسلمانان. تاسو نن وګورئ چې د یو مسلمان سره د نیکي وکړه او قرض حسنه دې ورکړه، ته به لیونی شي په هغه خپلو پیسو پورې، دا مسلمان به تا ذلیله کړي په خپلو پیسو باندې، خو تاله به خپلې پیسې درنه کړي او تاله به خپل حق درنه کړي. څومره مسلمانان کنځلې کوي، په کنځلو کې څومره مسلمانان مبتلا دي، په ناحقه باندې چې کوم دی د خولې نه کنځلې، او کنځل په حقه باندې هم جایز نه دي، په حق هم چاته کنځل نشي کولی. نو پاتې لا دا چې په ناحقه باندې کنځل کوي، نو دا څومره جرم دی. څومره مسلمانان را لګي بل ټکي او بل وخی هغه حکومت دی او که ریاست دی او هغه که عوام دی یو بل وخی او ټکي او وهي او ټکي په ناحقه باندې. په دې کې نن څومره مسلمانان مبتلا دي، څومره مسلمانان لګیا دي په دروغه باندې، په یو بل باندې تهمت لګي، په پردو تورسرو تهمت لګي، یو مسلمان په بل پاک دامن مسلمان باندې تهمت لګي. دا څومره مبتلا دي په دې کې. تاسو دې ته سوچ کوئ. نو و مسلمانانو که دا عبادتونه او دا منځونه کوئ او که دا روجې نیسئ او که دا زکاتونه ورکوئ او که دا صدقې کوئ او که دا ذکرونه او عبادتونه کوئ، نو د الله خاطر وکئ، کنځل مه کوئ، د الله خاطر وکئ، په چا ناحقه تهمت مه لګوئ.